که تاسو غواړئ چې موږ ټول عمر صحتمند یو، موږ ته بیماریانې نه کېږي، موټاپه راته نه کېږي، بلډ پریشر راته نه کېږي، شوګر راته نه کېږي، د زړه بیماریانې راته نه کېږي، ټول عمر صحتمند یو، نو تاسو په دې ټراینګل باندې عمل وکړئ. دا ټراینګل ډېر زیات بهترین ټراینګل دی. د دې ټراینګل مطلب دا دی چې د سحر نه ته راپاڅېږي نو په دې طریقه باندې به چلېږي. ګوره دا سر چې دی که نه دا مارننګ دی، مارننګ دا سحر دی. په دې سحر کې به ته داسې کې چې دا څومره په دې ټراینګل کې داسې ډېر دی، داسې به ته په سحر کې ناشته ښه مزېداره ډېره ناشته به کې، انډه پراټه چې ښه ناشته به کې، بهترین ناشته به کې، ځکه چې دا مارننګ دی، سحر دی. په دې پسې تا ته بلا شي اکټیویټیز کول دي. څوک به ډیوټۍ لځي، څوک به مزدورۍ لځي، څوک به کار لځي، څوک به دکاندارۍ لځي، څوک به سکول ته ځي، څوک به کالج ته ځي. مطلب دا دی چې د ماسپښین د 1 او د 2 بجو پورې به د سحر په دې ناشته باندې ته چلېږي او کار به کوي. نو په دې ټیم کې به ته ناشته ښه مضبوطه ناشته وکړي چې د هغه ټیمه پورې دا تا ورسوي. بیا ماسپښین افترنون د بره نه به داسې راځي، داسې اوس کمیږي ورو ورو. ماسپښین ته چې راورسېږي د ماسپښین روټۍ به خوري، څنګه چې په سحر کې تا ډېر کړی هغه شان خوراک به نه کوې، دلته به اوس کم کې. ولې د ماسپښین خوراک به ځکه کم کې چې د ماسپښین نه وروسته بیا تا ته هغه شان کارونه نشته. د ډیوټۍ نه خلک کور ته راغلي، د سکول نه کور ته راغلي، د کالج نه کور ته راغلي، بیا د هغه نه وروسته دومره ډېر کارونه نه، اکټیویټیز نه، نو ډېر خوراک به نه کوې، بیا به لږ کم خوراک کوې. دومره خوراک به وکړې چې په هغه باندې ستا د ماښامه پورې ګزاره وشي. ماښام ته چې رارسې که نه دا به نور هم ډېر زیات کم شي. مطلب دا دی چې ماښام به ته نور هم ډېر کم خوراک کوې، داسې خوراک به کوې چې د نشي برابر. ولې ځکه چې ماښام ته روټۍ وخوري، د ماښام نه اخوا بیا د چا کارونه نه وي، بیا نه څوک دکان ته ځي، نه څوک سکول ته ځي، نه څوک ډیوټۍ لځي، نه څوک مزدورۍ لځي، هېڅ څه بیا نه کوي. بیا روټۍ وخوري او دی لاړ شي کټ ته وخېږي او بس سم جوړې شي. نو د ماخوستن خوراک به بالکل کم کې، انتهایی ډېر زیات. که ته چېرته د ماخوستن خوراک ډېر وکړي که نه نو بیا څه کېږي، اخوا خو اکټیویټیز نشته، هغه هضم کېږي نه، چې هضم کېږي نه ستا په معده باندې او ستا په وجود باندې بوج جوړ شي، نو معده هم خرابوي او د معدې سره سره دغه بیا هضم کېږي نه، ځکه چې ته اکسرسایز بیا اخوا نشته، څه کارونه نشته دی، نو دا ستا په وجود کې جمع کېږي، فیټس ته وړي، وازګه ته جوړېږي، چربي ته جوړېږي او انسان د هغه سره غټېږي. د ماښام خوراک به کم کوئ. اوس معامله الټه ده. زمونږ خلک څه کوي؟ زمونږ خلک چې سحر راپاڅېږي نو د سحر ناشته څوک نه کوي، او یا یې څوک داسې کوي چې د نش برابر، یا یو کپ چای څکلی یا نه څکلی. د سحر ناشته ډېره زیاته مضبوطه پکار وه، په دې باندې خو ته ډېر زیات کارونه کوي. نو زمونږ خلک د سحر ناشته هغه شانته کې مضبوطه ونه کړي، نو د سحر ناشته بیا هغه شان خلک مضبوطه ونه کړي، د ماسپښین پورې بیا لګیا وي په هغه باندې کارونه کوي، نو هغومره انرژي په وجود کې وي. بیا څه کوي چې ماښام شي نو ماښام بیا د شکور نه خپې راتاو کړي او دومره ډېره وخوري چې انتهایی ډېر زیاته ډېره وخوري، او بیا د هغه نه وروسته نه کار شته، نه روزګار شته، نه څه خدمت شته دی، نه څه ډیوټي شته دی، هېڅ څه نشته دی، بس بیا پسې کټ ته وخېږي نو هغه په وجود باندې وځي. مطلب مې دا دی که تاسو د خپل صحت خیال ساتئ که نه نو تاسو په دې ټراینګل باندې عمل وکړئ. سحر کې ښه مضبوطه ناشته کوئ، ډېر خوراک کوئ، ځکه چې په دې باندې ستاسو ټوله ورځ بیا چلېږي. او په ماسپښین کې بیا د هغه نه لږه کمه خورئ، ځکه چې د هغه نه وروسته بیا اکټیویټیز هم کمېږي. خو د ماخوستن روټۍ انتهایی ډېره زیاته کمه خورئ، ځکه چې د ماخوستن اخوا اکټیویټیز هغه شانته کې نه وي، بیا انسان وده کېږي، نو بیا په انسان باندې دا بوج کېږي، معده هم خرابوي او دا فیټس ته کنورټ کېږي، هضم نه شي، نو د دې نه وازګې جوړې شي او بیا د هغه سره موټاپه راځي.